ستړی مور چې په کټ باندې بیماره پرته وي نو دا بچی مزدورۍ له لاړ شي د نور پروا نه کوي د ګرمۍ پروا نه کوي د په مور باندې نظر وي چې زه به مور له په څه قسمه دوایي ویسمه او زه به د قسمه یا د شربت یو بوتل به ویسم چې د دې ړه به پېښه شي د ماښامه پورې مزدورۍ کې په پټو کې په 3 لکه روپۍ باندې خلک بند دي ماښام چې ځي ټیکهدارو ته وایي ځه که ظلم ورته وکړي بېعزت یې کړي او پیسې مو له ورنه کړي او د ټول عمر قرضدار دی کوټه نه لري د ده په کوټه کې بجلي نه وي د ده په کور کې پمپ نه وي د ده بیبي په بانګۍ کې په 2 کیلومتره کې او 3 کیلومتره کې اوبه راوړي ټیکهدار دې ته په سپک نظر ګوري مزدوران هېڅ قسمه حیثیت په دې وطن کې نه لري موږ درخواست دی چې کله دی د 50-60 کالو بابا شي په یو جنګل کټ کې پرېوځي حکومت یې تپوس نه کوي پکار ده د دا وطن آباد کړی دی د لا وطن شینکی که پکار چې حکومت د له وظیفه مقرر کړی وی یو ټول عمر رشوت اخیستی ټول عمر دوسي په دفترو کې کړي هغه له پنشن یې ورکړي د هغه مزې که هغه مړ شي د هغه ټبر راځي په مزو کې په ګاډي کې راځي پنشن یې علي خو چې غریب بابا ټول عمر د وطن مزدوري کړې دا وطن یې شینکی کړی دی چې کله په جنګل کټ کې بیمار پرېوځي د کینسر پورې په ستړې زندګي باندې دی لاړ شي د ده تپوس کولو څوک نشته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم زما د وطن رستړو مزدورانو غریبانانو زما وارث خان امیر نامه ده او زه له نخوړ جنګه شاملات خټکو کلي اوسېدونکی یم د مظلوم او د عاجزو خلکو لپاره ما خپله زندګي د الله د رضا لپاره وقف کړې چې کوم ځای کې مظلوم وي د مظلوم مړ ستړی اواز یې هلته زما ژوند دي زما دا سوچ نشته چې زما بچي به سبا څه خوري زما دا ارمان دی چې غریب وخاندي او په ده باندې یو ښایسته زندګي راشي خو زما په ژوند باندې خو څه ووایم زه خو ناامیدي نه کوم خو ما خو داسې حالت ونه لیده چې زموږ سره هغه خلک تعاون وکړي چې دا مظلوم عوام وخاندي او په دې باندې ښه ورځ راشي چېرته اختر او چېرته د مظلوم او د غریبو خوشحالي نور کله به خلک اختر ته خوشحالېده چې نوې کپړې او نوې جامې به واغوندي نن د اختر په سار باندې مظلوم او دغه غریب بابا جاړي دغه مظلومه مور جاړي دغه مظلوم پلار جاړي او ټول عمر په مقدر کې د دې ژړا ده د دې وطن هېڅ قسمه حیثیت داسې نشته چې د مظلوم دپاره یو اواز اوچت کړي یوه طبقه داسې نشته چې د مظلوم دپاره اواز اوچت کړي کوم اسمبلۍ ته چې کوم خلک تللی د بار نه قرض په سود باندې پیسې راوړي او په تنخوا باندې داسې جګړی لکه د سپو خرړاوه په کار ده چې دغه پیسې د مظلوم په امداد کې راشي او د مظلوم په خیر ښېګړه کې راشي کوم خلک چې اسمبلۍ ته تللی دا د تنخواګانو محتاجه خلک دي د دې خو په زرګونو جریبه جایدادونه دي دې خو د خواهشاتو ټوله زندګي په خواهشاتو کې تېره کړې دې تنخواګانو ته ضرورت دی او موږ د غریبو عوامو لپاره دا تعاون دی چې به یې 1 روپۍ به د اسمبلۍ په تللو باندې پیسې نه اخلي د حکومت نه زموږ د راهیمن د طرفه او د مزدورانو د عاجزو د طرفه حکومت ته یو چیلنج ورکوو چې زموږ څومره نمایندګان ځي اسمبلۍ ته دا به د غریب او د مظلوم دپاره 1 روپۍ تنخوا نه اخلي په خپله سوارۍ کې او په خپل ګاډي کې او خپل روټۍ به ځان سره وړي هله به د دې وطن اواز کېږي که چېرې دی په دومره پروټوکول او په ایسي ګاډي کې لاړ شي او د په لکونو روپۍ تنخوا وي دا خلک هېڅ قسمه غریب دپاره آواز نشي کولی دا یو بکواس دی زموږ علماو ته هم درخواست دی چې پس د دې نه په جمعه کې د پردۍ خبرې نه کوي د دې مظلومانو اواز اوچت کړي چې د دې مظلومې زنانه چې د جهیز د واده ورځ راشي نو خلک مور او پلار یې خوشحالیږي او چې کوم مالداره خلک یې د غریب مور او پلار جاړي چې د دې بچی د پلشتک د کټ وس نه کېږي د هر چا یو ارماني او یو ارزوی چې زما په بچی د خوشحالي راشي د واده ورځي او د بچی مور پلار جاړي آیا دا وطن صرف د دې خبیثانو لعینانو دی چې په ټرکونو سامان او غټ غټ ګاډي په جهیز کې ورکي او په بچی پسې ولیږي چې دا زما د بچی حق دی د غریب او د مزدور د بچی هیڅ حق نشته پر وطن کې نه په اختر کې خندا شته نه په اختر کې خوشحالي شته او چې کله د سکول نه 6 کلاس طالب علم راشي نو بستې له ایښي نه او چېرته په مزدورۍ پسې ورکي
دی په دغه مزدورۍ باندې د قلم او کاپۍ له پیسې پیدا کوي، داخلو له پیسې پیدا کوي. مور یې په اسپتال کې پرته یې څوک یې تپوس نه کوي. په اسپتال کې نه د غریب تپوس ته که تاڼۍ له ورشي د فریاد ځای هېڅ په دې وطن کې نشته. کومه دروازه کولاو ده یا الله چې دا غریب او مزدور ورشي او هلته دروازه وټکي او دته خپل حق میلاو شي. په هر ځای کې د ده په مخ څپېړې دي او د ده اړستړې زندګي تېره شوه. نو موږ د ټولو عوامو ته درخواست دی، خاص طور علماو ته درخواست دی او ټولو تنظیمونو ته درخواست دی چې دا کومه دعوه لري دا د یو شي او دا د په یو پلیټفارم باندې راشي. او موږ درخواست کوو دې خلکو ته چې کوم په سټیجونو باندې دا بکواس کوي، یو دا بکواس بند کړي او که دا بکواس نه بندوي او په دې غریبو پسې دا خنداګانې کوي او دا ظلم دې ساتي، نو موږ به انشاءالله ډېره زر ده چې د دې لاسونه به ونیسو او د دې غریبانانو نه موږ دا تعاون غواړو چې دې اسمبلۍ ته زموږ دا غریبانان خلک لاړ شي. بیا به تپوس کوو چې که جج فیصله هم غلطه کوي موږ به د غریب دپاره ځان وژنو او د غریب دپاره موږ اواز کوو چې چرې به زموږ په اقتدار کې او زموږ په وس کې چې څه خبره راشي انشاءالله هغه د هغې نه پس به بیا غریب او مظلوم نه جاړي. کوټۍ نشته، درې نشته، د بچي علاج نشته، هېڅ قسمه حیثیت د سپینه د زندګي خرابه ده. او کال سر تیر شي د فروټ د انګور په دانه پسې دی لیونی، خربوزه نه پیژني. که څوک کدو کور ته راوړي نو دی وایي بابا مې خربوزه یا مې میوه راوړې ده. او هېڅ قسمه د حیثیت دومره کمزوری شوی دی چې د پل فروټ په کالي کلونو دی نه پیژني او دی هېڅ قسمه د خواهشات نه د ضرورت نه پوره کېږي. نو به زموږ درخواست دی چې کم از کم دا څومره خلک چې زموږ د آواز اوري، زه د زړه د کومې نه دې خلکو ته آواز کوم چې زموږ سره تعاون وکړي او کلک میدان ته راشي او د خپل خواهشات او د خپل کارونه لږ کم کړي او زموږ سره په دې کاروان کې حصه والي. انشاءالله زموږ د الله نه امید دی چې کله زموږ ملګري اسمبلۍ ته لاړه بیا به خبرې کوو چې د هغې نه پس به بیا مظلوم نه جاړي. او ګوره تړستړې مور چې په کټ باندې بیماره پرته وي نو دا بچې مزدورۍ له لاړ شي د نور پروا نه کوي، د ګرمۍ پروا نه کوي، د ده په مور باندې نظر وي چې زه به مور له په څه قسمه دوایي ویسمه او زه به د قسمه یا د شربت یو بوتل به ویسم چې د دې زړه به بیخه شي. د ماښامه پورې مزدورۍ کې په پټو کې په 3 لکه روپۍ باندې خلک بند دی. ماښام چې ځي ټیکهدارو ته وایي ځه که ظلم ورته وکړي بېعزته یې کړي او پیسې مو له ورنه کړي او د ټول عمر قرضداره دی، کوټه نه لري، د ده په کوټه کې بجلي نه وي، د ده په کور کې پم نه وي، د ده بیبي په بانګۍ کې په 2 کیلومیټره کې او 3 کیلومیټره کې اوبه راوړي. ټیکهدار دې ته په سپک نظر ګوري. مزدوران هېڅ قسمه حیثیت په دې وطن کې نه لري. موږ درخواست دی چې کله دی د 50-60 کالو بابا شي په یو جنګل کټ کې پرېوځي، حکومت یې تپوس نه کوي. پکار ده د دا وطن آباد کړی دی، د لا وطن شینکی که پکار چې حکومت د له وظیفه مقرر کړی وی. یو ټول عمر رشوت اخیستی، ټول عمر د اوسي په دفترو کې کړي، هغه له پنشن یې ورکړي، د هغه مزې که هغه مړ شي د هغه ټبر راځي په مزو کې، په ګاډي کې راځي پنشن یې علي. خو چې غریب بابا ټول عمر د وطن مزدوري کړې، دا وطن یې شینکی کړی دی چې کله په جنګل کټ کې بیمار پرېوځي د کینسر پورې په ستړې زندګي باندې دی لاړ شي، د ده تپوس کولو څوک نشته. زموږ حکومت وخت ته درخواست دی چې دې زموږ سره تعاون وکړي، موږ راوغواړي د دې وطن په کفالت باندې. زه ښه پوهېږم، زما ملګري ښه پوهېږي، بغیر تنخوا نه به د وطن خدمت کوو. دا وطن زما مور ده، زه به د دې وطن خدمت کوم. او که څوک د دې وطن فنډ پنشن لري او تنخواګانې او دی دا دعوه کوي چې زه د وطن پاسبان یم، دا دروغ دي، دا بکواس دی. ما خپلو بچو ته م ویم چې بچو سار سبق له او کالج ته ځئ، د تنخوا تمې به نه لرئ، د دې وطن به بغیر پیسو نه خدمت کوو. او څوک چې د فنډ پنشن او د پیسو تمه کوي دا د وطن خدمت نشي کولی. موږ د الله سره وعده کړې، موږ د راهمند طرفه او د دې مزدورانو غریبانانو طرفه کلک دې وطن ته اعلان کوو چې بهی موږ دې وغواړي او زموږ خلک دې رامخکې کړي او زموږ د خلکو سره تعاون وکړي، په حکومت باندې به بوج هم کم شي. او یو ایگزیکټ اعلان وکړي، یو سټریک اعلان وکړي چې دا ځمکه ټول په ټوله سرکاري کړي. د حکومت وخت به د تمامې دنیا د مجبورۍ نه خلاص شي، دی به مالدار هم شي او په ټوله دنیا به دی پاورفل شي، دی به اټمي طاقت شي، دی به د دې ځای نه بیا زموږ دا ملګري که الله موږ له وس راکړه او زموږ ملګري وزیران شو، دا به کچکولونه نه ګرځوي او دا به سوالګري نه وي. موږ
که څه کمی پیشې په دې خبرو کې شوی وایي زموږ ستاسو نه تاوان غواړو په دې منځ کې چې کومه خبره لګولي یا ستاسو څه خبره څه رایه شاملولي موږ په سر سترګو باندې ستاسو رایه شاملو د دې وطن په صحیح طریقه باندې خدمت وکړئ. دا وطن زما مور ده او د دې مور د اوسه پورې نه لاس ته نه خپې شته او نه څه سر شته، یو بوټۍ ده او خلک د دې مور بېعزتي کوي. په حقیقت کې دا وطن زمونږ مور ده، ځکه چې دا وطن موږ له هر څه راکړی، موږ له عزت راکړی، موږ له پناه راکړې، او د دې وطن بعضې خلکو ډېره غټه بېعزتي شروع کړې. نو موږ حکومت وخت ته درخواست دی، حکمرانانو ته هم درخواست دی چې په کرسو باندې کله خلک ناست دي موږ دې راوغواړي او موږ دې په مشورو کې داخل کړي، زموږ سره دې رایې شامله کړي. موږ بغیر تنخواه نه بغیر فنډ پنشن انشاءالله د دې وطن خدمت ته تیار یو. که څه کمی پیشې په دې خبرو کې شوي معافي غواړو او نور د ظالمانو خلاف موږ انشاءالله یو مصممه یو کلکه وعده کړې چې زموږ دا جنګ به بچو ته او نسو ته منتقل کېږي او موږ به کلک د الله د رضا دپاره د وطن د خدمت لپاره تیار یو. وما علینا الا البلاغ.